د ټیکنیکل ریحان چینل مینوالو یو ځل بیا له یوې خوندورې او ضروري ویډیو سره چې ډیره مهمه او ارزښتناکه ویډیو ده. ملګرو دغه ویډیو سکیپ کوئ مه تر پایه وګورئ چې دغه ویډیو ډیره مهمه او ارزښتناکه ده. ملګرو دغه ویډیو چې دا د څه شي باره کې ده، یعنې د هیکرانو په باره کې ده چې تاسو وګورئ همدا اوس یې چیک کړئ خپل موبایل چې هیک شوی خو به نه وي. لکه فرض مثال ما درته همدغه ویډیو کې ټول معلومات درته راوړي دي چې زما موبایل څنګه هیک کیږي او څنګه هیک شوی دی. نو ملګرو ویډیو باندې ټول پیل کوو، درته ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ ښایم. همدغه ویډیو ضروري تر پایه وګورئ چې موبایل خو مې هیک شوی نه وي. لکه فرض مثال زما موبایل هیک شوی دی، مقصد د یوه اپلیکیشن په ذریعه سره. نو تاسو به دغه طریقه څنګه معلوموئ ملګرو؟ تاسو د پلی سټور څخه کوم اپلیکیشن انسټال کوئ یا د یو چا څخه اپلیکیشن را لیږئ، هغه به ستاسو مکمل موبایل ډیټا په لاس کې نه اخلي. هغه ټول درته ښایم. لکه فرض مثال دغه فیسبوک فری فالوورز دا چې کوم دی، دغه زما د موبایل ټوله ډیټا په لاس کې اخیستی، یعنې دا د هیک اپلیکیشن دی. نو دا باندې خلک غلطیږي چې مقصد ماته به فری فیسبوک فالوورز راکړي، خو داسې نه ده. فیسبوک فالوورز نه درکوي، خو تا د مکمل موبایل ډیټا، د مکمل موبایل اپلیکیشن فیسبوک هر څه درڅخه اخلي او دا یې کاروي او دا استفاده کوي. تا ته به هیڅ پته نه لګېږي. لکه فرض مثال دغه اپلیکیشن دی ما انسټال کړی دی، خو ما اوپن کړی نه دی، ما ځینې انسټال کړو د هیک اپلیکیشن دی. کله چې دغه باندې تاسو کار وکړئ او تاسو دغه مکمله موبایل ډیټا اخلي، خو دا هم د دې په خاطر درته چې تاسو هم فری پوه کړم او تاسو هم دوکانه شئ او موبایل مې د یو چا لاس ته ونه غورځي. نو ملګرو ټوله طریقه درته سټیپ بای سټیپ ښایم. پلی سټور څخه تاسو کوم اپلیکیشن انسټال کوئ یا په موبایل کې کوم اپلیکیشن وي، هغه د هیک دی او که نه دی، یعنې موبایل مو هیک شوی دی او که نه دی مو هیک شوی. نو تاسو خپله دغه کتلی شئ، یعنې فیسبوک فری فالوورز دغه د هیک اپلیکیشن دی. اوس راځو څنګه معلوموو چې دغه د هیک اپلیکیشن دی. ما سره په موبایل کې نور داسې اپلیکیشن نه وي چې هغه زما موبایل هیک کوي. نو که چېرته پکې وي هغه ډایرکټ ان انسټال کړئ. نو ملګرو فر ویډیو فیل کوو. که ویډیو مو تر اوسه پورې نه وي لایک کړی، ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو فر ویډیو فیل کوو. ملګرو تاسو به سمپل راشئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور را خلاص کړو بیا به راشو پر همدغه درې ډاټس بټن به دغه خپل آی ډي ان درې ډاټس بټن یې چاته لیکلي یا یې آی ډي لیکلي، دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ور باندې کلیک وکړئ ته فری فروټیک لیکلی وي، پلی فروټیک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ور باندې کلیک وکړئ ته د سیټینګ علامه یې درکړې ده، پر دغه سیټینګ علامه باندې به کلیک وکړئ. دغه اپشن اف دی او ان به یې کړئ. کله چې دغه ان کو بیک به راشئ. کله چې بیک راغلی نو لږ ورته منتظریږئ چې کوم د هیک اپلیکیشن دی موږ ته یې راخلاص کړي. نو تاسو دغه کتلی شئ چې ما سره کوم یو هیک اپلیکیشن دی، دا زما سره د خپل موبایل اپلیکیشن دی، خو کومه زیان ما موبایل ته نشي رسولی. نو یو کې دغه دی فیسبوک فری فالوورز، دغه درته لیکل دي چې ان انسټال کړئ. دلته درته لیکي یور ډیوایس اور سیل یور ډیټا، مقصد ستا موبایل ټوله هیکوي، ټوله د ده په لاس کې وي چې د اپلیکیشن چا جوړ کړی دی. نو تاسو څخه هلته خپل اپلیکیشن، یعنې تاسو ته خپله یلی دي چې ما ان انسټال کړه چې تا موبایل ډیټا یې په لاس کې اخیستې ده. یا کیدای شي ما کې خو دغه یو د فری فالوورز والا دی، تاسو کې کیدای شي زیات اپلیکیشن وي چې تاسو انسټال کړي وي او هغه ستا د موبایل ډیټا په لاس کې اخیستې وي. نو که څومره وي ټول ان انسټال کړئ، ډایرکټ ان انسټال کړئ چې تاسو مکمله د موبایل ډیټا یې په لاس کې اخیستې وي او کاروي. نو فرض مثال تاسو څخه فیسبوک هیک شوی د دغو اپلیکیشنو په واسطه هیک کیږي. نو همدستي دغه تاسو اپلیکیشن یې ان انسټال کړئ چې ویډیو مو نو دغلته اپلیکیشن ټول غیر فعال کړئ. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته لایک وکړئ، ته پر ویډیو پورې ته خدای په امان او زما چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. دا رقم ته ویډیوګانو لپاره زه زیات راوړم او چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دغلته اپلیکیشن یې تاسو څخه ډېر زیات ځان نه وساتئ. صحیح ده ملګرو؟ تر خدای په امان، مننه.